خو چې کم څوک د دې حقیقت سره آشنا نه وي چې د دوست په تکلیف کې سړی ته څومره لذت او محبت دی نو ډېر ځله هغې ته په دې زړو کې شکوې او شکایتونه ور پیدا کېږي ډېر ځله چې پر یو چا باندې کله تکلیف راسي نو دی د رس کم شکایت کوي چې زما رس کم دی کله چې بچی نه لري د بچیم شکایت کوي چې ما ته ولې الله بچی نه راکوي کله چې بیمار سي د بیمارۍ هم شکایت کوي چې الله تعالی پر ما باندې ولې بیماری راوستلې ده لیکن چې کله د دې حقیقت سره سړی آشنا سي چې د دوست د لاسه سره پر انسان باندې تکلیف شول دا د دوست د محبت علامه بیا د انسان زندگی خاموش شي بیا نه د مسکنت شکایت لري بیا نه د بیا اولادۍ شکایت لري بیا نه د بیماری شکایت لري بیا نه د نور مشکلاتو شکایت پر خپل زندگی راولي حضرت ابوبکر رضی الله عنه تعالی بیماری راوستله چې کله ډېر بیمار سونه یو ملګری ورته وایي چې حضرت طبيب بدر لراولم ډاکټر بدر لراولم حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته ډاکټر خو ډېر وختي زما معاینه او زمانه بزوکاته زما د بل ډاکټر بس ضرورت هغه ورته دی ډاکټر ستاسو لپاره کومه نسخه تجویز کړه هغه ته کومه مشوره درکړه هغه ته کوم حکم صادر کړي د ورته هغه دراتول چې انی فعال لما یرید ز هغه ذاتم چې زما کوم اراده یې هغه کوم نو ستا متعلق ما اوس د بیماری اراده کړې ده ته په دې بیماری کې ژوندۍ تیرې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیمارس حالانکه هغه نارینه بچی نه درلود یوسف بچانه درلود حضرت عثمان رضی الله عنه د ټول خلافت امیر المؤمنین دی هغه د پښتنې لراله چې کله پښتنه ور باندې کې حضرت عبدالله ابن مسعود ته وای ما ذات تشتکی سړی څه شکایت لري کومه بیماری ده د چی څه په تکلیف یې دایزه ورته اشتکی ذنوبی د خپل ګناهونو شکایت مې ده نور زه د چا څه شکایت نه لرم نه د درد شکایت لرم نه د پریشانۍ شکایت لرم نه د بیماری شکایت لرم شکایت مې دا دی چې زندگی مې د ګناهونو ډکه ده د دې ډېر په تکلیف یم هغه ورته فماذا تشتهي کم شي ته دې زړه غواړي لکه سړی چې بیمار ته ورسي نو بیمار ته وایي چې سړی اشتها دی یو شي تسته کنست حضرت عبدالله ابن مسعود ورته اشتهي غفران ربي د الله تعالی د مغفرت اشتها لرم چې الله تعالی مې د ګناهونو څخه خلاص حضرت عثمان رضی الله عنه ورته سړی زبستا د پاره د بیت المال سره یو وظیفه جاری کوم چې ستا د کور زندگی به په وچلیږي د ورته لا حاجت علی زما دي ته ضرورت هغه ورته چې زبه د بیت المال سره یو تحفه د خپل مال سره واستوم ځکه ستاسو ورسته بستا د بچانو کفایت په دی باندې کیږي د ورته سړی ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اوریدلې دي چې من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة چې کم سړی په کور کې د شپې سوره واقعه تلاوت کوي لم تصبه فاقة ابدا هغه سړی باندې الله تعالی په ټوله ژوندۍ کې مسکنت نه راوړي ورته زما بچانې دي هغه ما مخستن وخت په سوره واقعه باندې مامور کړی دي زما په کور کې هر مخستن زما بچانې سوره واقعه وای او ما د پیغمبر سره په خپل غوږو اورېدلې دي چې کم څوک د سوره واقعي تلاوت کوي الله تعالی پر هغه باندې هیڅ کله لوږه نه راولي نو ما درته ویل چې کم څوک په دې جذبه باندې آشنا ولدي چې د دوست په تکلیف کې څومره لذت او خوند دی هغه بیا د هیڅ چا د تکلیفونو شکایت نه کوي نه حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپل ناجوړې شکایت کاوه نه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د خپل ناجوړې شکایت کاوه بلکې هغه دې ته ګوري چې د کم رب د طرفه ماته صحت را کول سوی دی د کم رب د طرفه ماته رزق را کول سوی دی د کم رب د طرفه فکلونو ماته نعمتونه را کول سوی دي کچېره د هغه رب د طرفه یو ورځ پر ما باندې بیماری راسي یا مسکنت راسي بیا به د هغه رب شکایت څنګه کوم